بعض وی تاسو څلور امامان نه منئ. دا ډېره اهمه فایده راته ذکر کړو. دا غټ اعتراض دی په موږ باندې، وی تاسو امامان نه منئ. ورب الکعبه د الله په کور کې ناست چې کوم قسم قسم راکې د الله په نوم زه د تیار یم، په دې قرآن دې ته قسم خورم چې موږ همیشه زموږ استادانو مشرانو او بیا موږ ټولو ته دغه تربیت ورکړی دی چې دا امامان زموږ امامان دي. او که څوک دا ثابتوي دعوه کوي چې دلیل دې پرې وښایي که نه چې موږ به یوه ورځ ویلي چې موږ امامان نه منو. اوس زما دې خبرې ته به غوږ کېږدئ او د زړه په غوږونو به ورته غوږ کېږدئ. عیسایان موږ ته وایي تاسو عیسی علیه السلام نه منئ، وایي که نه وایي موږ ته؟ او یهود موږ ته وایي تاسو عزیر علیه السلام نه منئ. داسې ده که نه ده؟ که تاسو عیسی علیه السلام منئ که نه منئ؟ منئ یې. عزیر علیه السلام منئ که نه منئ؟ منئ یې. بیا موږ وایي دوی نه مني. یو خو دا خبره ده موږ امامان نه منو خو دوی څه وایي؟ وایي تاسو یې نه منئ. دلته اوس عیسی علیه السلام موږ منو خو هغوی تاسو یې نه منئ. موږ عزیر علیه السلام منو، د هغه تذکرې کوو، د هغه قصې بیانوو او د هغه سره محبت دی. دا محبت د ایمان یو حصه ده، د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی چې د پیغمبرانو سره به محبت ساتي، په هغوی به ایمان ساتي. دا زموږ ایمان دی. بیا هم دوی تاسو یې نه منئ. څه وجه ده چې دوی موږ ته وایي چې تاسو عیسی علیه السلام نه منئ، او څه وجه ده چې دوی موږ ته وایي چې تاسو عزیر علیه السلام نه منئ؟ وجه یې دا ده وی تاسو ورته د الله زوی نه وایئ. خیال همدې کې نه دقه شان بلکل هم دغه شان خبره ده. موږ امامان منو، نو بیا ولې دوی تاسو یې نه منئ؟ موږ یې په دې درجه کې نه منو چې که چېرته د دوی خبره که غلطه وي که صحیح هر یو به منو، اگر که د قرآن او حدیث خلاف هغه به منو، په دې درجه کې نه منو. نو ځکه موږ ته وایي تاسو امامان نه منئ. علما موږ منو، امامان منو، او صرف دا څلور امامان خو نه دي. امت ټول الحمدلله هر وخت د امامانو نه ډک پاتې شوی دی. دا امت لوی لوی امامان پکې تېر شوي، خو دا څلور مشهور شوي. موږ دا ټول منو، د دې ټولو قدر کوو، د دې ټولو سره محبت کوو، خو دومره محبت ورسره نه کوو چې د قرآن او د حدیث نه اوچت کو. بس په دې نقطه زموږ نه خلک خفه دي. او دا د خفګان ده. که تاسو ته د خفګان ښکاري ما ته ووایئ. که چا ته زما دا خبره غلطه ښکاري ما دې پوه کړي، ما سره دې کښېني، زه به ورته تندی ښکل کړم. که ما ته دا واضحه کړي چې د یو عالم سره دومره محبت کول جایز دي چې د قرآن او د حدیث نه اوچت کړي، ما ته دې بیان کړي. زه به د ټولو په مخ کې د خپلې دې خبرې نه رجوع وکړم، وایي زه په غلط وم. خو څوک به یې ثابت کړي. دا خو دین بنیاد دی چې د ټولو نه زیات محبت به د چا سره کوې؟ د الله سره کوې، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دا خو بنیاد دی. نو اوس یو سړی به داسې را پیدا شي چې ما ته دا ثابته کړي چې د دې بنیادي خبرې نه اقوا بله مشتي، نشي ثابتولی.